له افغانستانه بد شوې استرالیا له سویلي افریقا هم وژغورل شوه. د 2023م کال کرکټ نړیوال جام د نیمه پایلوبه په درشل کې استرالیا له سویلي افریقا هم بد شوه. استرالیا چې نیمه پایلوبې ته د وتلو لپاره په ډیره سخته د افغانستان لخوا له ماتې خوړلو بد شوې وه، پرون د نړیوال جام نیمه پایلوبه کې له سویلي افریقا هم په سخته وژغورل شوه او بالاخره یې ځان پایلوبې ته ورساوه. اټکل کې د افغان لوبډلې له استرالیا لوبه ګټلی وای، له سویلي افریقا هم ورته ګټل اسانه کېدل او کیدای شي د دغه اټکل سره سم اوس افغان لوبډله په پایلوبه کې له هند سره وه. اوس هند ماته کړې استرالیا د روان نړیوال جام پایلوبه کې یو ځل بیا له هند سره مخامخ کیږي. استرالیا چې اته ځله د نړیوال جام پایلوبو ته وتلې او 15 ځله یې اتلولي ګټلې، په هند یې سترګه سره ده. خو له بلې خوا په روان نړیوال جام کې د استرالیا سفاران د افغان لوبډلې په پرتله هم دومره خوندور نه وو او وروستۍ لوبې په بیکاره ډول وګټلې. په ورته مهال بیا د استرالیا مقابل کې هندۍ لوبډله په خپل کور او لوبغالي کې لوبیږي او تر دا مهاله یې د نړیوال جام ټولې لوبې ګټلې. نو پر دې بنسټ پر استرالیا یې زوربر ښکاري او اسانه به نه وي چې د نړیوال جام ټرافي له هند ووځي. ټاکل شوې د هند او استرالیا ترمنځ د نړیوال جام پایلوبه د نومبر په 19مه د یکشنبې په ورځ د هند په تر ټولو لوی لوبغالي احمد آباد کې ترسره شي. ښایي د هند د لوبې نندارې لپاره لومړی وزیر نریندرا مودي، نور سیاستوال، د هند مشهور فلمي لوبغاړي، اداکاران او د کرکټ پخواني لوبغاړي هم لوبغالي ته راشي.